وسدينا بعد الله سبحانه وتعالى د انسانانو دو قسمونه بیانې یو نیک عمل بچی دی او دویم بد عمل بچی دی خدای ټول صورت ګوره موږ د دې روان آیت دو د پر شروع کو چې دی کې یو مسله د فقهي او حکم د هغه ثابتي ووصينا الإنسان بوالديه حسنا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا او مضبوط حکم کړی منګه انسان ته په مور او پلار د سره د احسان کولو اول کې ترغیب بیان شو انسان ته نصیحت شوی دی چې د مور پلار سره څه کوه احسان کوه ښېګڼه ورسره کوه ښه سلوک ورسره کوه نو مور به کې خاص کړه مور بیا ډېره کمزوري ده حملته أمه كرها اوچت کړو د مور د په تکلیف اوچت کړو په خېټه کې کرها ووضعته كرها زیږولی دی په تکلیف کرها مطلب دا دی چې یو شی خوښ دی او خوښ یې نه دی تکلیف ورکوي خوښ دی او خوښ یې نه دی تکلیف ورکوي سبحان الله د ښځې دا خوښه دی چې بچی مې وشي خو تکلیف ورله داسې ورکوي چې د دې اندازه صرف هغه زنانه لګولی شي الله وایي مور یې دی ګرځولی 9 میاشتې په تکلیف سره یې ګرځولی دا 9 میاشتې چې د مور ته کوم تکلیف وي کومه سختي د تیري دا اکثر د هلکانو ته وایم زه هم داسې کار کوو راځه دلته په یو ریال باندې هغه پرشتکي بال میلاوي او اړه چې پې لوبې کوي پرشتکي نه اسپک غونته کي دغه بال الو دا به د خېټه پورې وتړو او یوه هفته ډېر نه یوه هفته د دې بال سره به ګرځو د دې سره به اودسماتې کوو د دې سره به لامبو د دې سره به منځونه راځو د دې سره به درسونه کوو د دې سره به مزدوري هم کوو وبه کې نشي کولی څه شی بار څه شی ای خو د سره وزني نه او باید دا ماشوم چې 9 میاشتې د مور پرې خېټه او د هغې سره دا هغه خپل د ژوند هغه نظام یې ودرولی نه دی بلکې هغه ورسره جاري ساتي بیا د پیدایش هغه تکلیف ووضعته کرها نو د 9 میاشتو هغه تکلیف د دې ښځې نه هیر شي په دې تکلیف سره چې کوم وخت کې د ماشوم پیدا کېږي نو چې یو زنانه ته یې دومره په تکلیف سره ګرځولی په خېټه کې او بیا دومره په تکلیف سره ته پیدا شوی او هغې له دې دومره تکلیف ورکړی نو حقدار د دې نه دی چې تو سره ښه وکړي الله سوي وحمله وفصاله 30 شهرا او پورته کول د دا او د سینې نه پرې کول د دا 10 میاشتې دي د دې دپاره ما دا صورت شروع کو چې دا ځای پکې د دې نه علما یو مسله ثابتوي او دا ما مخکې بیان کړی ده په صورت النساء کې عفوا په صورت البقره کې والوالدات يرضعن اولادهن هغه ځای کې مو خبره کړې دا اوس 10 میاشتې ذکر کړې نو د دې نه مفسرینو دا خبره لیکلې ده چې دا آیت دلیل دی چې د حمل د ټولو نه کمه موده هغه 6 میاشتې ده ځکه چې والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين 2 کاله به ماشوم له پی ورکوي نو 2 کاله څو میاشتې شوې 4 شپږ ورسره نورې ورکړه او څو شوې 10 نو دا شوې 30 شهره کم سے کم مدت دا 6 میاشتې شو غالبا او عامه طریقه 9 میاشتې او نادرا کېدی شي چې بره لاړ شي ما تاسو دا خبره ذکر کړې وه سیرت کې بعض علما ذکر دي چې د مور په خېټه کې 2 کاله تېر کړي
بعضو پکې څلور کاله تیر کړي دي څلور کاله د مور په خټه کې پاتې شي نو کېدی شي دا خو داسې دي نادرا بالکل کم کېږي عام چې کوم هغه نهه میاشتې او کتم کېږي لکه د شپږو نه د څه په منځ کې نهو په منځ کې دا اکثر ماشوم دغه وخت کې پیدا شي بله مسله دې کې چې د تی ورکولو ټیم هغه 2 کاله دی هم په دې 2 کاله کې حرمت ثابتېږي چې 2 کال نه بری نو حرمت نه ثابتېږي نسب نه ثابتېږي لکه څنګه چې رضاعت هغه مسله مونږ بیان کړې بله مسله مور پلار له جایز دي چې هغوی مشورې نه بعد او دواړه پرې راځي او ماشوم ته پکې نقصان نه او ماشوم د پیو نه پرېږدي د 2 کالو نه مخکې خو دا شرطونه دي چې ښځه او خاوند صحیح راځي او ماشوم ته پکې نقصان نه وي دویمه خبره ماشوم له دغه پی ورکول دا کوم چې په دې سټورونو کې میلاویږي نو دا هم جایز دي خو په شرط د دې چې خاوند هغه پرې راځي او هلک ته پکې ماشوم ته پکې نقصان نه بله خبره یو ماشوم 2 کالو نه بره دی دله پی ورکولی شي که نه شي ولې دغه جواب دی جواب ورکوي چې ښه مضبوط جواب هغه مال چې جواب راکړي کولی شي ولې بیا غلی شي نشي کولی ولې بیا غلی شي نو چې کومه خبره وکړي د هغې بیا مرسته کولی خپلې خبرې د هغې جواب هم دغه دی چې ورکولی شي فایده وله نه ورکوي دا 2 کاله الله دې دپاره نه دي ښوولي چې 2 کاله نه بعد حرام دي خو دا 2 کاله دې دپاره ښوولي چې دغه 2 کاله ماشوم دې پیو ته ضرورت لري نور خوراک نه کوي چې کله د دې نه بره شي او یو مور د قلارې نه کو ماشوم 3 کالو دی وله ورکوي پیو ورکوي دی وله خو ماشوم ته دې فایده نه وي دغه ټیم کې بیا هغه ته د عام خوراک نه فایده ډېره حتی اذا بلغ اشده تر دې چې کله ورسیږي ځوانۍ ته څوک ورسیږي ماشوم کم ماشوم پوه شو چې قطي والا لوی شوی خو کم یو مونږ 2 کسان ذکر کوي الله کم چې نیک عمله دی هغه نیک عمله ماشوم دی حتی اذا بلغ اشده تر دې چې ورسېږي ځوانۍ ته وبلغ 40 سنه او ورسېږي 40 کالو ته 40 کاله خاص کړو وجه د هغې دا ده 40 کالو په عمر کې چې تا کې کوم خوی پاتې شو دا وروسته نه بدلېږي او د 40 کالو نه مخکې خوی څه دی بدلېږي وروسته نه بدلېږي بل 40 کالو کې د انسان د دماغ دا به په یو ځای ودرېږي او دقې ته ځواني وایي 40 کالو پورې دا څه ده د ځواني ده خو بیا د ځواني اقسام دي د ځواني څه دي اقسام نه هغه ځوان چې د 18 کالو دی او هغه ځوان چې د 13 کالو دی دواړو کې فرق شته که نشته ځمکه اسمان فرق پکې دی دی خو به وي 18 والا چې ذا قیامه خو دا خو د هغه خبره نور عامه خبره خو د ځمکه اسمان فرق دی کم 10 کاله منځ کې فرق دی 10 کاله او څومره چې ژوند تېرېږي په بدن باندې اثر پرې وځي دا 40 کاله نه 40 کاله د دې نه چې به بره شوې که نه بس تا ته ټلۍ والا کېږي انسانه مرګ را روان دی امام شعبي رحمه الله به دا خبره کوله وي 40 کالو ته چې ورسېد د سره د الله معامله سخته شي
ولو سر معامله سخت شي ها بس ته نور به سکی دی دیر زمونږ چې دی بالغ شو د څو کالو 15 کالو نو څو کال یې تیر کړو 15 کال یې تیر کړو دی لا پوه نه شو دی لا زیله رانغی مطلب دا نه دی چې نور سره الله حساب کتاب نه کوي دې سره تاسو دغه پیدا ته واخلئ او چې امام شافعي ویلي چې نور سره حساب کتاب نه کوي حساب کتاب هر هغه چا سره دی چې هغه بالغ شي امام شافعي وایي خو د دوی سره معامله د الله بیا جدا ده چې څلوېښتو کالو ته رسېدلي د دوی سره بیا معامله ډېره سخته ده دوی سره حساب کتاب بیا ډېر دروند دی الله دې موږ له توفیق راکړي د برکتي ژوند تېرولو الله سبحانه وتعالی دې زموږ په ژوند کې برکت واچوي ښه دا نیک عمله چې کله دغه عمر ته ورسي نو دې څه وایي دماغ یې پزي شو هر څه یې پزي شو الله اکبر دا په نیک عمله او بد عمله کې فرق دی بد عمله چې دې عمر ته ورسي نو څه وایي مور پلار وایي چا سره دي زما سره دي مور پلار زما سره ځای ساتم اوس او وخت په وخت مور پلار ته ویل ته په زور کېږي نه مور پلار ته یو تاسو ماړه نه شوي په پیسو ماړه نه شوي په علاجونو او دا خبرې به ورته کوي چې دغه مور ورته ووایي چې 10 میاشتې خو دلته الله ذکر کړي دي هغه نور حساب د سره نه کوم 10 میاشتو حساب کو راځه او پلار ورته ووایي چې دغه چې ما ساتلی د خرچې چې ما کړې راځه هغې حساب کو یو سړی مور پلار باندې خرچه نه کوي دا زیاتی دی یو سړی خرچه کوي او ثباتي او بېعزته کوي دا د هغې نه غټ زیاتی دی د هغې نه غټ زیاتی د مور پر بېعزتي او سپکاوی خو نیک عمله انسان چې کله د 40 کالو ته ورسي نو په دې ژوند کې هغه ویډیو وچلوي په دماغو کې ویډیو د څه وچلوي د ژوند ویډیو وچلوي په دماغو کې چې زه یو وخت هېڅ نه وم هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا هېڅ هم نه وم زموږ د پلار واده وکړو د دې مور سره د دوی یو رشته جوړه شوه بیا د پلار د ملا نه یو کنیکشن لاړو د مور رحم ته په هغې کې زه جوړ شوم دې دنیا ته رالم 10 میاشتې ما د مور په دغه ځای کې ستړې کړې ده پلار مې ستړی کړی دی بیا د هغې نه بس سبقونه بیا د دومره لویېده او بیا واده او بیا بچي او دا غټه قصه نن وګوره 40 کاله زما عمر دی ویډیو یې وچلوله مختصر چې څنګه دا ویډیو وچلوله د خولې نه ووتو قال وی ربي اوزعني يا ربا زما توفیق راکه ماته ان اشکر نعمتك چې شکر ادا کم ستا د نعمتونو التي انعمت علي هغه نعمتونه چې راکړي دي تا ماته وعلى والدي مور او پلار زما ته وأن أعمل صالحا ترضاه او توفیق راکه چې عملو کم نیک چې ته خوښې هغه دا هم خبره اوس دې چې به ډېر عملونه د ځان نه جوړ کړمه نیک خو الله یې خوښوي دا سوال دی سوال دا دی چې الله یې خوښوي که نه نو یا الله توفیق راکړي د نیک عمل کم عمل چې ته یې خوښې ترضاه واصلح لي في ذريتي او نیک کمال را باولاد زماکی یا واصلح لي في ذريتي او نیکی پرید زما په بچو کې ګوره داسې ونی چې زما بچي نیک عمله کا نوی دا نیک عمل زما په بچو کې پریدا سوال کې به سم سوال کو د الله نه ځکه چې دې کریم رب نه کې دغه پراخه خزاني دي
یا الله زما د یو زوی له هدایت ورکوه یا الله یو پورې خطه او هغه هم صرف له هدایت ورکوه نه دې دعا ته وګوره پرېږده زما په بچو کې هدایت مطلب دا دی چې یا الله زما بچي د هغوی بچي د هغوی بچي او راتلونکی چې څومره نسل دی یا الله ټول نیک عمله کړه فی ذریتي فی ټکی دا فایده ورکوي د الله نه غواړي او په هغې کې هم بخل کوي سره انسان نه خو یې نه غواړي خو د انسان نه چې غواړي انسان خفه کېږي بیا موږ ته وایو چې د انسان نه غواړي نو بیا څه کوه ګزاره کوه د انسان نه ډېره مه غواړه که بریک لګولی شي ولګوه بلکل نشي غوښتی مه غواړه انسانان ډېر ناشنا دي خو د الله نه چې غواړي نو بیا خو واځي نه ولیدو دغه څه وایي سلیمان علیه السلام یا الله داسې باچایي راکړه لا ینبغي لاحد من بعدي زما نه بعد د هېچا سره نه وي داسې باید الله نه غواړه